अस्सलाम वालेकुम। अक्सर खलक दा शिकायत की अस्पताल या ओपीडी ته راشي دا شکایت کوي چې زموږ وزن زیاتیږي یا موږ ډېر کوشش وکړو خو وزن هم نه کمیږي. حالانکه موږ خوراک هم ډېر نه کوو بیا هم زموږ وزن زیاتیږي وخت په وخت. ورزشونه وغیره مو کړل وزن هم نه کمیږي. دا څه چل دی؟ نو دا خو ګوره یو ډېر غټ سوال دی او د جواب هم کافي غټ راځي. داسې په یو دوه الفاظو کې دا خبره نه پوره کېږي. په سمپل او ساده الفاظو کې دا چې ویټ گین یا وزن زیاتېدل چې تعلق ساتي نو ستاسو لایف سټایل سره چې لکه مطلب خوراک ګډوډ کول زیات کول داسې خوراک کول چې هغې کې کیلریز زیات وي فزیکل اکټیویټي یا ورزش وغیره نه کول خوب ګډوډ کېدل بل داسې څه بیمارۍ مثلا تایراید شوګر یا نور یو څو بیمارۍ داسې دي چې هغې کې هم وزن وخت په وخت سیوا کېږي نو د دې فیصله به ستاسو ډاکټر کوي چې تاسو وزن ولې سیوا کېږي دا به څنګه کمیږي په کومه طریقه بعضې وخت کې د انسان میټابولیزم ډېر زیات سلو وي نو هغه چې کوم ډایټ کوي ایکسرسایز کوي هغه هم اړو اثر نه کوي نو پروپر ډایټ پروپر یو لایف سټایل د خپل ډاکټر نه اخیستل او په داسې بیماري وي د وزن زیاتېدو د هغې مکمل علاج کول دا صحیح حل دی